پرېږده ډیکټیټر پرېږده و خدای دې دا بلۍ سر خاورې کا په کور کې د څه طریقه څه اصول نه دي ښولي په اول ځل پېټرول پمپ ته رالې لکه سهار تو پرتو سړی نه یم د دې علاقې بدماش یم بدماشو لویه دبدبه مې نه دبدبه راشه دا ټینک راله ډکه د سهار نه چېرته د حیا ږغ خو راوی که نه جي د څو درته واچومه پېټرولو یاره یو پیره د 500 روپو راته واچوه 50 په یو ځای درته واچوم او که نه په قسطونو خیستونو یاره دغه یو صورت دې ته واچوه نو په لیچل کې خو په یو ځای واچوه د 500 که نه دا واله بارجي بلکل ټیک دی همدغه دي ورینګل دي واچوه ورته دا تا چې کوم بینو و که نه دا د 50 روپو 5 پیسو بینو یلکه دا دماغ دې کار کوي که نه کوي زه د دې علاقې بدماش یم قلقلا خانو د 50 روپو رال دا ټینک ډکه چې داخله کې ویني چې په دې خوله دې بهیږي چې دا خلک وایي چې دې ته پټرول اچولي شابه سره کوه زما دماغ کار کوي خو ستا دا کوپړی نه ده دا کار نه کوي او داسې راته پته لګي چې تا د ویکسینو دویم ډوز نه دی لګولی لږ صبر وکړه ښه یاره دا به برسرنده د جاخسره به هم په دې انجکشن سمیږي دته له دا پته نشته چې په دې هفته کې پوره 2 پیرې پېټرول ګران شو په 214.60 روپۍ دی ورېږه چې ستندله ووم چې سم دې کړم یا لکه راشه که نه هغه ګاډی خو دې هم پاتې کړو دلته کې او زما ستن دې هم د ځان سره ویوړه نه د موټرسایکل نه بوتلو نه یم او داسې رنج به د ماښام زما ورور راوړي او کاشته پېټرول دا ټینک رالپو ډکه ولیدله ډک کړمه ولې ډکه ها صحیح شو परदेसी जाना नहीं तो जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी गाड़ा दी डक शू जी 100 पैसे شوې دا جی 9,999 روپۍ شوې اور لګي ته جانان اور لګي او ما بابا کو شپږ بیٹه کړو دا بوس کیږي تبا شو ما غرق شو ما په خدای یقین وکړه که په دې ګډا رانه خلاص شي پوه شوې 9,999 روپۍ راوباسه او زه داسې مجره نه ده شابه سیده ځه بیا جی زما سره 500 روپۍ دي او د بغیر پیسو به زه ګډا وکړم په خدای دې مون ونه باسه د دې ګډا نه خو موږ د ټیک ټاک دا خلکو نه تنګ شوي یو او تا ته دا پته نه وه چې دا پېټرول په دې هفته کې 2 پیرې ګران شو جی ما ته پته نه وه چې تا ته پته نه وه خو دقه به دې هلي که نه سیده 100 روپۍ راوړه او دا موټرسایکل به دې ولاړ وي هلو به موټرسایکل بیا د موټرسایکل دې هم د 2-3 روپو دی خو اوس څه وکړو مجبوري ده زه شبه خدای دې مونو باسه السلام علیکم مرګرو تاسو ته خپته دا چې منګای ډیر زور ورته کړی دی او پېټرول د اسمان سره خبرې کوي خو دا ټیم موږ تاسو ناموړی سیاستدان نوم یې دی میم زرما خانو د ده نه به د منګایي په باره کې تپوسونه کوو چې د څه صورت حال دی او دی په دې علاقې باندې 3 پیرې ظالم هم پاتې شوی دی د ده نه به تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم سلام ملګري د ټول ناول خو دې دا خبره ډېره زیاته غلطه وکړه چې دې 3 پیرې په علاقه ظالم پاتې شوی دی الحمدلله زه له ظالم نه زه ناظم پاتې شوی یم او اوس هم یو ډېره اهمه څوکۍ چې کوم دا هغه څه سمبالومه او د دې غریب عوام هغه حق چې کوم دی هغه ډېر یو ښه ځای ته رسومه جي میم زرما معذرت غواړم اوسني سیاستدانان او ظالمان یو شی دی دا راته ووایه ستا نه یو پوښتنه کوم چې ستاسو حکومت د سمندر نه تیل ولې نه راوباسي چې د غریب سړي نه تیل وباسي دا ته په دې غریبانانو پورې چې کوم دی پیشاړي کې دا غریب ولاړه دا غریب ولاړه ولې دونه تیل وځي میم زرما خان زنده‌باد میم زرما خان زنده‌باد میم زرما ټوله زما پوه شوې صحیح پوښتنې کوه جی دا خو ما یو مثال درکو خو دا راته ووایه چې دا پېټرول دونه ګران شو چې دا غریب به اخر څه کوي یاره ورا دې غریب ته چا ویلي چې ته پېټرول اچوه پېټرول دې اډو اچوي نه میم زرما خان زنده‌باد میم زرما ټوله زما
نو دا غریب عوام چې پېټرول نه اچوي نو اخر به څه اچوي یاره وروره پېټرول دې نه اچوي CNG دې اچوي PLG دې اچوي پوه شوې په تشو هوا باندې هم دا ګاډی چلېږي په تشه هوا میم زمان نو نن خو نن سبا خو پېټرول چې ګران دی دې سره خو CNG هم ګرانه ده دې سره PNG هم ګرانه ده څه ارزان دي نو اخر د عوام څه هر څه ګران دي نو دې غریب ته چا ویلي چې ته ګاډی راغله او اکسلیټر وراته واوکړې نه پکې دا ګاډی دې نه چلی که نه چې دا غریب ګاډي نه چلی نو دو به اخر څه کوي یاره وروره دنیا کاروبار دی پوه شوې ځانه دې خرګاډی چلی که خرګاډی ګرانې جو د لاس هغه ګاډی دې چلی که ګاډی ګرانې جو په سیکل دې کیني پوه شوې شاته دې په هغې څه کاروبار روان کي ړه به یې واخوري په دې سیکل باندې پوه شوې مزې به کوي مزې سلمان خان ټوله زما درما چې خبره ګاډو خرګاډو سیکلو ته پاتې شوه د غریب کر خواس هم ډوډۍ نشته چې هغو به خوري څه یاره وروره چې ډوډۍ وکره نشته جو چاولې دې پخوي ټوله زما افسوس افسوس چې یو د لوږې مري امین زمان خان یې سر ته پراټې ګوري د ده په شا چې کم تالي سټ ولاړ چې دا د ده په شا ولاړي نو زموږ ملک په ډېره ترقي وکړي ډېره ترقي وکړي ما له اجازه ته راکوي د خپل کیمرامین ټاټو خان سره والسلام زلما خان زنده‌باد زلما خان زنده‌باد زلما ټوله زما السلام علیکم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پېټرول ګران شو دلته څه ځوانان نه سره ولاړ دي دونه پوښتنه کوو چې دوی د پېټرول باره کې څه وایي جي السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی جي کیوت ہے کیوت یې دا راته ووایه پېټرول ګران شو څه به وی جی دا خو په 2.5 شو کو په 1000 روپۍ شي نو هم پروا نشته کیوت یې دا راته ووایه چې څنګه پروا نشته پروا دا نشته جی چې زه به بیا هم دغه د 50 روپۍ اچوم یاره جي دا په رښتیا کیوت دی دې وخت کې یو بل ځوان زموږ سره ولاړ دی چې د ده نه پوښتنه وکړو چې دی څه نوم دی جي زما نوم دی پریوتی وا پریوتی را سره دې وخت کې دی پریوت یا پېټرول ډېر ګران شو نو څه به وی یاره جی دا په 3000 روپۍ هم شي هم بیا زموږ څه پروا نشته وای د ده د چشمو نه پته لګي چې پروا یې نشته جي خو دا راته ووایه چې پروا دې ولې نشته که دا په 3000 روپۍ شي یاره جي زموږ کره هلته کې یوه خرګاډۍ شته په هغې کې به ګرځو را ګرځو ټیک شو جي دا زموږ روان مستقبل دی د دو خبرې تا واورېدې دلته یو بل ځوان دی د نه پوښتنه کوو چې دی څه وایي پېټرول ګران شو څه به وي او نوم دې راته ووایه څه نوم دې دی ګودړو وا جي ګودړ صاحب دا راته ووایه پېټرول ګران شو څه به وي هېڅ پروا هم نه کوي بیخي پروا نه کوي نه همنګ باندې کو بمان راوغورځي خو بیا هم پروا نه کوي خو د دې وجود نه پته لګي چې پروا نه کوي دلته یو بل ځوان ولاړ دی نه پوښتنه کوو څه نوم دې دی چمبړه چمبړه دا راته ووایه چې پېټرول ګران شو څه به وی یاره دا پاکستان کې څه ارزانېږي ورځ ته ورځ هر څه ګرانېږي د نوی یو بم په موږ راغوزارېږي خو موږ ورته لکه د ځوانانو په شانتې داسې ایغ نیغ ولاړ یو زموږ پروا بیخي نشته خو دا راته ووایه چې ته نور څه بحث کوه د پېټرولو نه وځه لکه دا معمولي خبره ده بلکل دا معمولي خبره ده څه پروا دا نه لري ملګرو تاسو د دې ځوانانو خبرې واورېدلې کیوتی پریوتی ګودړو او دغه شانتې چمبړه او روان ملاس په ځمکه په ښکته په بره ټول خلک چې کوم دي په دې خبره باندې متفق دي چې دا د معمول مطابق خبره ده ګراني ځي او راځي او موږ ورته ولاړ یو او زموږ پې پروا نشته او زموږ د تپوس هم څوک نشته جي او د کم قوم د کم ملک چې داسې قسم ځوانان دي د خپل حق تپوس نشي کولی په خدای یقین وکړه هغه به نن هم شرمېږي سبا به هم شرمېږي په ورځ د آخرت به هم شرمېږي پکې به هم شملېږي او پکې به هم شرمېږي د ما د کیمرمین شاخۍ تاخۍ سره ما جاخسر له اجازت راکوي د لوی الله په امان پاکستان زنده‌باد یا الله نو دا اوس وګوره دا اوس څه شی دی پوه شوې د پوره کوړمې رزق خدای خوري او لالا وایي چې دا ناسور شوی دی په دې حالاتو کې پوه شوې ډاریک یې مصري له رسوه چې خرڅ یې که وایي قطره تیل دې پکې پوه شوې په دې باندې دی ورسوه خو بریک هم پیل دی او ما له چل معلوم صحیح نه راځي ربه بس پردې راله واچې پوه شوې په دې مین روډ کې مې چېرته ګډوډ نه کښېنو بس د دې ځای نه سټارټ ومه د خیره یا خیر کې अरे खाना मत कुसका 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 خدای دې مړو باسه عریف خان نه من واحد یم ته ته ما وی چې راوخیږه دا ته خو ما چې ویل چې ما راخیږه अरे खाना मत कुसका
अरे खान बात कुछ का अरे खान बात कुछ का بریکونه هیڅ شی کار نه کوي پوه شوې لالا وي چې د تیلو ګونټی پکې او دا به صرف همسري پورې رسې اے بریک نه لګي دا څه وې دا به بیا زه مړ شم څه به کوو ما خو لا درې موده نه دی کړی ما خو څوم نه لیدلي अरे खान बात कुछ का ته لا د درېیم غم وړی او مون دې وموزه موږ لا هغه ول نه دی کړی هو یې لکه بریکونه خو بیخي کار نه کوي یې لکه اوس دوا کوو یا الله وجنګې یا الله وجنګې یا الله وجنګې इसी तरह सबक आमोज वीडियोस देखने के लिए स्वाद के बीके वाइन्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। शुक्रिया।